د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږکال په کندهار ولایت کې د انګورو د حاصلاتو د زیاتېدو ترڅنګ د ممیزو تولیدات هم زیات شوي دي. د دوی په وینا چې له 280,000 میټریک ټنه تولید شوي انګورو څخه 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي. د مسؤلینو په خبره د انګورو باغ لرونکو لپاره د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د ممیزو 1480 خونې جوړې شوي دي. انګور چې دي دا زموږ ډېر لوی ایټم تشکیلوي او همدارنګه یو صادراتي ارقام هم دي چې 20,000 او 500 هکټاره باندې موږ مختلف نوع انګور د قندهار په 19 ولسوالو کې لرو. په کندهار کې د انګورو کلنی تولید تر 280,000 میټریک ټنه پورې رسیږي چې 3 برخې یې په تازه او 1 برخه یې له وچېدو وروسته کورنیو او نړیوالو مارکیټونو ته صادریږي. د کندهار ولایت باغ لرونکي هم د ممیزو له سږنیو حاصلاتو خوښ دي. دوی له حکومته غواړي چې په دې برخه کې لا ډېرې مرستې ورسره وشي او تولیدات یې تر نړیوالو مارکیټونو ورسیږي. نرخونه کم دي، پروش کال په 800 شش کال په 3,500 په 400 افغانۍ دي. پاکستان خوا څخه ټکسونه ډېر دي، لارې مشکل دي، لارې اکثره وخت داسې کشمیر په دا منډۍ کې پراته وي، اگر داسې وراسته سي داسې په دا بازار نه لري چې هلته خرڅ سي، هلته ټکسونه زیات دي. د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې پر 200 او 500 هکټاره ځمکه د انګورو تاکونه ولاړ دي چې په وروستیو کې د کرنې وزارت لخوا ورته پاملرنه زیاته شوې او د هغې د ساتنې او عصري کولو لپاره یې له باغ لرونکو سره مرستې هم شوې دي. کندهار د هېواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په پراخه پیمانه ممیز پکې ترلاسه کیږي او ډېری اوسیدونکي د ممیزو له وچولو او پلورلو څخه خپل عاید ترلاسه کوي.